نو صاحب د عینی د بخاری شریف شارح بدر الدین عینی رحمت الله علیه اوږد حدیث نقل کړی دی. هغه فرمایي د نبی علیہ السلام د وینا په ذیل کې وی کم انسان چې د سحر منځ کوي پابندۍ سره الله به د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي. دا ځان کله سخت نه خدای محفوظ ساتي. او کم انسان چې د سحر منځ نه پاسي سحر منځ نه پاسي او د سحر منځ نه کوي د ځان کله سخت بدله خدای پاک ورکوي. مسلمان ولې نه دی؟ مسلمان دی لیکن د سحر منځ نه پاسي د شپې ناوخته پورې ټي وي ته ناستي وي سي آر ته ناستي ډشونو ته ناستي ناوخته پورې ګپونه شپونه لګوي. دنیا خو د ځان ډوله کړله یاران هم در سره ناستي ګپې شپې دي سهار وختي بیا نشي پاسېدی ولې د شپې د خوب هغه څه خو تا په دا مردار خردجال په دا ټي وي باندې صرف کړه ژوند باندې دې وخت تېر کړه یارانو دوستانو سره ګپونه دې ولګول په حجرو په بیټکونو کې اخره شپه کې ته پاسېدی کوم ځای شي بیا 9 بجې او 8 بجې او 6 بجې 7 بجې او بلا بعض خلک په فخر هم کوي یاره جی سهار ما ته پاسېدل لږ ګران دي زه ناوخته پاسم 100 بجې جی پاسې یاره 8 بجې نه مخکې زه نشم پاسې هلکه په ګناه فخر کې کم وخته پاسه او سحر منځ کا الله راضي کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو سړي متعلق چا تپوس کوي فلان کې سړی سهار ناوخته پاسي ویله د غوږونو کې شیطان متیازې کړی دی. څنګه شیطان نه ښکاري متیازې هم نه ښکاري. شیطان چې چاله په غوږ کې متیازې وکړي په هغه د ذکر او د لا اله الا الله د اواز لذت سره باندې هغه څه پوهېږي هغه ته که ته بانګ هم الله اکبر الله اکبر نو دا غوږ کې متیازې د شیطان پرتې دي نو هغه په دې لذت څه پوهېږي هغه مانځه په لذت څه پوهېږي هغه تلاوت په لذت څه پوهېږي هغه که ته یو سړی دعوت ورکړي د دین هغه دعوت کوم ځای قبلي د هغه غوږ کې د شیطان هغه نجاست پروت دی هغه نه فرشتې کرکه کوي وګورو کې شیطان متیازې پرتې دي او دا ځای کې جناب دا شیطان په اخر وخت کې حدیث کې راځي مشکات سے بخاری حدیث دی دې ځای کې شیطان راځي او هغه پسې دم چوپ کوي کوړه پې کوي کوړه علیک لیل طویل فرقد اوږده شپه ده اوږده شپه چف پې نارېږي غوټې والا درې ورکوي نو که سړی وختي پاسي الله یاد کړي او دس وکړي او مانځه ته ودرېږي نو درې واړه غوټې کولاو شي خوشحاله اطمینان سره او چې کوم سړی وختي پانسي ناوخته ناغوټې پې بندې پرتې وي نو زړه کې سستی وي پریشاني هم ورته لري غمونه هم ورته وي زړه کې سکون او اطمینان هم نه معلومیږي دا دې حدیث ته هم چې د سهار منځ د دنیا د غمونو د لر کېدو لپاره هم یو بهترین علاج دی وختي چې پاسي نو دې خوشحاله نبی علیہ السلام فرمایي د زړه مطمئني او چې سهار منځ نه کې غمجني سکون ني اطمینان ني د امام قرطبي د حدیث پر انا کې لیکي چې کم سړی د سهار منځ کوي د ځان قدم سخت نه بلې محفوظ وي او چې کم سړی د سهار منځ نه کوي خامخا د ځان قدم د تکلیف او د سخت تر تیار شي او فاجر مسلمان لام ګوري د قبر عذاب او د ځان قدم سخت شته او جهنم ولا شته لکه یو حدیث کې راځي په مشکات شریف کې اوږد حدیث دی چې دا مسلمان دا ساه لاړه شي نو هلته د هغې تپوسونه کوي نورې ساګانې فلان کې څنګه و فلان کې څنګه و نو ګوره مسلمان خو د مسلمان متعلق تپوس کوي د کافر تپوس خو نه کوي نو هغې ورته فلان کې خو مړ دی د ما نه مخکې یو هفته وشو چې مړ شوی دی 2 هفتې وشو مثلا یو ورځ وشوه هغه ساه دلته نه راغلی اوس تپوس یو بل نه کوي خو د مسلمان متعلق کوي د کافر خو نه کوي هغې ورته وایي نه خو دلته نه راغلی نو وایي بس چې ستا نه مخکې مړ دی او سیر رانله معلومیږي دا چې ذهب الى امه الهاویه اتلې دی هغه سجین کې پروت دی ورپسې بیا دویم نمبر عذاب د قبر دی چې کوم وخت د انسان نه ساوځي نو بیا دله فورا جنازې قبر ته وړل پکار دی ایسارول نه دي پکار پیغمبر علیه السلام فرمایي فوري ښخوئ او زمونږ د خلکو یو غلط رواج نن به مازدیګر مړ شي او سهار به وله 2 بجې او 3 بجې او 4 بجې جنازه مقرر کړي بې ځایه مسلمان له تکلیف ورکول دي که دی نیک دی هم تکلیف مه ورکوه زر یې جنت ته ور ورسوه قبر یې د جنت کنده ده او که دی فاجر دی زر یې ور رسوه ځان ته خلاصوه که دوزخي دی فوري به ښخی مړی شپې ته به هم نه پرېږدی مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي د هغه په وصیتونو کې یو وصیت ده هغه به وی ګورې که زه سهار مړ شم چې غرمې ته مې پرې نه دی که غرمه مړ شم چې شپې ته مې ګورې پرې نه دی که مازدیګر مړ شم چې شپې ته ما پرې نه دی فوري به ما ښخوی هماغسې د هغه په وصیت مونږ عمل وکړو نو مړی دا پرې خزه لپاره ورېږه فلان کې راشي او فلان کې به راورسي او اعلانونه به وکړو جنازه به درنه شي او جشن به م جوړ کړو د مړو ده لوډ سپیکر والي په ټوله دنیا کې سر دی اعلانونه کوي فلان کې مړ دی او جنازې له راشي دی فلان کې هم چاله جنازې له تللی او که ته ولې اعلانونه کوې ټوله دنیا په مخ اخېستې
یو ځای لکه په جومات کې خپل کلي کې یاران دوستان هغوی ته اطلاع ورکړه یا څوک مشر سړی دی حاجي صاحب د خلکو سره تعلقات دي ټیک ته وایه خلکو ته اطلاع چې څومره جنازه ګڼي چې خبره ده خو رواج او رسم موږ جوړ کړی جنازو نه ته څوک پېژني که چا سره تعلق وي کنې لوډ سپیکر یو سر نه شروع شي دا موږ غلط دی مړو ته ځان ښه کوو لکه دا لوډ سپیکر به وګرځو یو سړی د هغه مردو کې تعلق دی شیرپاو کې تعلق دی میره کې تعلق دی د هغه مانځو کې تعلق دی د هغه چاهده کې تعلقات دي یو خلک دي لیکن نو که دی وګرځي نو بیا څه خبره هم فوري کار کول پکار دي ټیمونه ولا مور کوه چې مړ شو بس فوري دی ښه کوه د پیغمبر علیه السلام د وینا مطابق عمل کوه پرېږده مه مړئ موږ دنیا خلک به راغونډه وو دا ست دی او دا قبره کنه وه او دا اوس پسې قولبې څاروي حلاله وه او دا جانمازونه راوړه دا صابونونه راوړه دا سخاتونه دي راوړه شابه اوس غریب مسافر دی درک یې نه لګي غریب دی ځان نه خبر هم نه او نه لګي موږ پې غوبل پې جوړ کړی مړیم زمونږ د شریعت خلاف او جمدیم زمونږ د شریعت خلاف واده او خادم شریعت اصولونه خلاف او مړیم شریعت اصولونه خلاف بس مړی دغه کفن دی دغه پنځه جامې دي د ښځې دپاره او سړي دپاره دغه درې جامې دي خبره خلاصه ده ته مړي هېڅ خرچه ستا نه راځي او بیا عقیده د قرض پورې دی هغه پې خلاص کا په ده باندې کوم پردي قرض پورې نه خلاصې او تا خیراتونه او څښاتونه شروع کړي دي زمه بنده ده غاړه بنده ده ما یو چاهده کې دکاندار سره ناست وم زموږ د کلي دکاندار د کپړې دوکان دی هغه سره ناست وم د یو سړی راغی ما ته مولي ده ته خو نصیحت وکړه ما یې ولې ویل د ده پلار زما دوست و او دا د ده د واده لپاره ما نه قرض سودا وړې ده او دی راته ووایي چې ګورې که زه مړ شم دا زوی مې درکوي د ده د واده لپاره ما نه قرض سودا وړې ده او جناب هغه مړ شو د ورپسې جمعه مو وکړه او څښاتونه یې مو وکړل او څلوېښتي یې مو وکړه او کال یې مو وکړه او د دنیا دولت یې برباد کړه هغه قرض نه راکوي مهلکه دا خو قرض مخکې دی الله بنده زه قرض خلاص کړم پلار غاړه دې بنده ده وی بابا به خپل کار کوي مې دا خیراتونه ورپسې ولې کوې په جون به ورکون په قرض ولې سودا غشته مې دا خیراتونه ولې کوي خلک مې شرموي بیا زه هغه چې څه خیرات ته کوم دب ته پرېوتم نو ډېر خلک غریبانان یې لکه اسخات مات ته پرېږده او خلک به څه وایي ښه نو چې نیت دې دا چې خلک به څه وایي نو هغه دې م دب ته وغورځوه داسې اصل شی د منځ په د پورې دی د هغې فدیه ورکړه زکات پې پورې دی اول اخلاص کا حج پې پورې دی غاړه ول اخلاصه کا روجه پې پورې دی د هغې فدیه ورکړه غاړه ول اخلاصه کا د مسلمان قرض پې پورې د هغې غاړه اخلاصه کا دغه نه خلاصه جشن کې او خیراتونه دي او څښاتونه دي او صابونونه دي په صابونونو بخلې کېږي د بنده حق د خدای حق پورې دی هغه نه ورکوي جشن نه جوړ کړی دی مړي نه جشن جوړ کړی دې نه ځان ساته اول د بنده حق او د خدای حق دا مقدم کا هغې نه پس کو ته خیرات هم کې او ته څښات هم کې او ته هر څه کې او نن سبا زمونږ د مقبرو څښاتونه توبه وباسه توبه هسې د مولیانو د شرم یو شی م جوړ کړی دی بس اخلی یې ګورې تاسو پښتانه یو راته قسم دی معلوم پرون دغه ځای کې ما یو ملک باندې چې مسله کوله ټول علما کرام ما سره ناستو ما مسله کوله هلته کې په څښات باندې لګیا او د عوامو خلکو پې جګړې کولې هغه وایي مولیان په څښات جګړې کوي مې دا مولیان دي ته ورته وګوره کم یو پکې ملا دی یو د تره دی بل د پلار دی بل د ماما د ستا رور دی یو وګوره مې مخامخ هغه دی نولان دی یو پکې ملا شته خو تا اوس د کوره راووتې رومال ریښه دې تاو کړه اوس تاسو څه پېژنې په عمرزو کې چې دا تورنګزو علامه دی او که دا پښتون دی دا د عمرزو نه راووتې او ریښه دې سر نه تاو کړه تورنګزو مړي به رالې نو تورنګزوال تا څه پېژنې چې دا د عمرزو پښتون دی او که دا ملا دی تا ځان ساتې له دې څیزونو نه او دا مشران دا سپینګري بعضې ځان بې وقوف کړی دی لوبي صف کې به ولاړې جانماز راکړه جګړې به پې کوي بدنام هم پې مولیان کړ شی خپله کور ته یوړه دا شی مه کوئ هغه خیرات وکړه چې هغه د خدای د رضا دپاره وي او هغه خیرات وکړه چې ستا نیت دی چې ما نه په الله راضي شي نه دا چې خلک د خلکو خولې بندې شي نو جناب خبره مې دې پورې کوله چې حق د خدای در باندې پورې دی ته د دنیا خیراتونه هم کوه او صابونونه 15 پیټه یو څه پې نه خلاصېږي غاړه مې درته خپله خلاصه کړه خوښه دې خپله ده د الله حق مخکې کا د بنده حق مخکې کا وروسته دې بیا صابونونه ویشې او که بیا دې هر څه ویشې او که خیراتونه کوې او که هر څه پخوې به هر صورت ورونو او زمونږ خیرات څه خیرات دي زمونږ کفن بهترین شی دی نبي علیه السلام فرمایي هغه کفن مړي له ورکړه چې ښکلې جامه جون کې چې ده کومه جامه اغوستله هغې کفن به ورکړي دا مسله ده جون کې کومه جامه اغوسته هغې کفن ورکړي مونږ څه وایو هلکه کفني سان به له راوړه
نو بابا چې په کم کفن کې سملې هغه نه خشته کوي کفني شان راوړی او خرقې دې جوړې کړي دی او بل دې جوړ کړی دی جشن دې جوړ کړی دی هغه کارونو کوي چې کم کار د شریعت په اصولو مطابقي او کم کار د خدای او د پیغمبر د وینا مطابقي کم کار باندې الله او د الله رسول خوشالېږي او دا مشران دا سپینګیري مې پوهې کې دا سپینګیري تا بازې دا کار مه کوې دا قصه ده ښه خبره نه یو خو ملیانو پورې خاندي ملیا خاتون وړي بل خوا ته جیب یو ځل به داسې کوم په مقبره کې جیبونه به د بعضې خلکو لا کوم تاسو وګورئ چې دې سره جیبونو کې صابون شته که نشته فرق کې دغه ونیو که نه دا به خیمه کې ملیانو سره څونه یوړو پیټی دې څونه راوړی جاجمازونه دې راوړی څومره دي او ملیان څونه دي څونه لاړل جګړې پې کوي مونږ ته مخامخ خلقو مخکې سترګو حیا نه غږ نه شو کولی نو خبرې مې دې پورې کولې رونو چې هغه انسان مړ شي نو فوري به وړې اشاره به نه قبر له فوري وړه قبر له چې یوړه قبر کې کېښود نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که دې مسلمان دی ده له فرشته راشي دوه فرشتې راشي ډېر مزېدار او اعلی شکل دی هغه فرشتې ده نه تپوس کوي من ربک رب دې څوک دی رب مې الله دی بعد چې ډېر خدای ته نږدې دی نو هغه د خدای صفتونه مو کوي هغه الله چې دې پیدا کړي مسمانونه پیدا کړي ځمکې پیدا کړي امې رب دی نبی دې څوک دی رسول دې څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم دین دې څه دی اسلام نو بیا هغه فرشتې ورته وایي چې مخامخ ورته بیا دغه ځای کې د جنت مخامخ کي او د جنت نه یو سوړه ورته کولو کړي د هغې هغه خوشبویه او خشته اعلی هوا پرې لګي او د یو عزتمن میلمه په شان سمله اوس یو عزتمن میلمه په شان دې سملي بلکې حدیث کې راځي چې الله اعلان ورته وکړي چې دته د جنت بستره وغوړوي د جنت جامه ورته واغوندوي او دا قبر دومره دته کولاو شي لکه د ده نظر چې څومره لګي او چې کوم سړی فاجر دی چې دې سنګ قبر کې سملي دنه تپوس کې رب دې څوک دی دی وی ہے لا ادري نه پوهېږم اوس دغه وخت کې دې دروغ هم نشي ویلی یعنې دنیا کې خو هر چا ته رب معلوم دی دا چې کوم مشرکین دي ته خو رب معلوم دی دي خو الله مني خو شرک ورسره کوي هم خوله نشي خوځولی ہے لا ادري رسول دې څوک دی ہے لا ادري نه پوهېږم دین دې څه دی نه پوهېږم فرشته ورته لا دریته ولا ته ظالمه نه دې د خپل عقل نه کار اخیستی او نه بل چا پسې تابعداري دې کړې ده د بل تابعداري دې په حق کې نه ده کړې ټول عمر دې په عیش او عشرت کې تېر کړی دی نو جناب حدیث کې راځي چې دا ځمکه پې راجوخته شي داسې راجوخته شي چې دا پخته په یو بل کې ننوځي دا پخته او پیغمبر علیه السلام یې صحابو ته مثال هم ورکړه دغسې چې دا پخته یو بل کې ننوځي او مسلمان باندې ځمکه راجوختېږي خو معمولي غوندې زور وله ورکړي او د هغې پیغمبر علیه السلام مثال ورکوي داسې زور وله دا ځمکه ورکړي لکه د یو انسان د یو مور بچی چې کله سر خوږېږي او دا مور وله سر له زور ورکوي داسې دمې کي او چې کوم بدعمله دي پخته یو بل کې ننوځي نو بیا په ده باندې فرشتې مقرر شي او فرشته حدیث کې راځي یقید له اعما و اصوم په سترګو باندې ړنده ده او په غوږونو کڼه ده نه سترګې کار کوي نه غوږ او یو مضبوط د اوسپنې یو فولادي سټک وله ورکړي یو هاوس نو هغه خو په غوږونو باندې کڼه ده د اواز خو نه اوري چې رحم یې پرې راشي په سترګو ړنده ده چې د دغه وینې ده د وجود دا ذرې ذرې او دا وینې ذرې چې رحم یې پرې راشي نو درز ورکوي نو چې هغه وله درز ورکړي دا وجود یې ذره ذره شي ټوټې ټوټې شي نو بیا زور جوړ شي نو بیا ووایي دغه عذاب پې مقرر او حدیث کې راځي او یو بلکې یو کم سل مارات دا په الله مقرر کړي تنیز راځي اژدها چې ورته موږ وایو او دغه اژدها په سر هم لږ ټک ورکوي او په لکۍ هم ټک ورکوي دوه ټکه ورکوي او د دنیا مار نه دی د آخرت مار دی د دنیا مار چې سړی اخري نو شواروس کې دننه دننه یا سړی ملک یا که شواروس کې بچ شو نو بیا ورو جوړېږي یو شواروس پورې زهر په تیزۍ کې رواني او د آخرت د مار متعلق حضور پاک مبارک فرمایي چې یو ټک ورکړي دومره تیزي دا زهر کوي چې او یو زرو کالو پورې د هغه یو ټک تیزي رواني او یا زره کاله او دا په لکۍ هم ټک ورکوي او په سر هم ورکوي او یا فرض که یو کم سل نه او یا ماران فرض که دا ټکونه وله ورکوي دا په بیا عذاب مقرر او یو بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي دغه مار دومره خطرناک زهر لري که د هغې یو څاڅکي دنیا ته راپرېوت
وی دنیا کې دا شنه بوټي دا نظام به اوچ شي دومره خطرناک دا عذاب په مقرر دی د جهنم بدبویي ورته روانه ده او دلته چې کوم بستر دی هم د جهنم دی او دلته چې کوم عذاب مقرر دی هغه هم د الله سزا ده